تاسو نن سبا د مناظرې وګورئ، صفا حدیث ذکر شي، آیت ذکر شي، او هغه مقابل کې لګي جوابونه شروع کی. هغه نه کنه دا خبره داسې نه ده، نه کنه دا خبره داسې نه ده. نو خو پوه شي چې هغه راوړ په دې نیت راغلی نه دی کنه چې خپل ځان اصلاح وکړي. نو داسې خلکو سره به خپل اوقات، خپل دماغ، خپل صلاحیتونه دا به نه ضایع کېږي د داسې کسانو سره. ځکه د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي د سنن ابي داود روایت دی، حسن روایت دی، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. دا الله نبي صلى الله عليه وسلم فرمایلیو زد دي زموارم، دا الله نبي زمواري اخستن ز زموارم، أنا زعيم ببيت في الجنة في ربض الجنة. زد جنت په یو اړخ کې دی، یو بنگلې د محل زموارم. د چا د پاره؟ لمن ترك المراء، دا هغه چا د پاره چې بحثونه او جګړې او مناظرې پرېږدي. وإن كان محقا، اگر که دی په حق وي، چې په حق هم وي، جاهل سره مکو. دی حدیث کې مراد جاهل دی، ځکه جاهل پوهېږي نه په خبره. که عالم سره خبره وکړي، پوهه کس سره خبره وکړي، د هغې ښه رزلټ راوځي. ستا خبرې ته غوږ دي، او بلکې چې تعصب پکې نه سره ته جزاک الله، الله تعالی اجر درکړي، یاره اوس په خبره پوه شو، عزت پکې نشته که نه. او دا نن سبا هغه په دې نیت راغلی، ملای تړلی، زه به د خبره نه منم. شبهو پنډوکی د ځان سره اډک کړی دی چې دی به دا حدیث پته ده ماته دا به راته وایي، خو ګوره زه به ورسره دا شي نه، د عقل دا غونډاري به ورغورځوم، ګوره دا خبره به له دړې وړې کوم، خوا دې خوا کوم، به د خلکو په ذهن کې به مشکوکه کوم. په دې نیت راغلی دی. نو د داسې کس اصلاح نه کېږي زما محترمو. نو دا بې ځایه بحثونه د جاهلانو سره جګړې دا نه دي پکار. امام شافعي رحمت الله علیه به فرمایل لو جادلت 1000 عالم لغلبتهم. که زه د زر علماو سره بحث وکړم، زر عالمان زما مقابل کې راشي او ما سره بحث وکړو، الله به پې ما غالبه کوي، زه به پې غالب شم، ځکه عالم دی زما په خبره پوهېږي. زر کسان دي ولې نه، زر کسان دي زما مقابلې له راشي او زه به یو یم، خو چې خبره کوم چونکې هغه عالم دی په خبره پوهېږي، ټیک بس ما ومنل. او بیا ورپسې فرمایي وی ولو جادلني جاهل واحد لغلبني. او که یو جاهل زما مقابل کې راغی او بحث را سره وکړو، نو زه به پړ کېږم او هغه به یې ګټي، ځکه یې مني نه، په هغه به یې چا پلار وګني. او په خپل رای روان دی، ته وایه حدیث ورته وایه که نه، هغه ته آیت وایه که نه، خو یې مني نه. نو جاهل که یو مي، زه اوس نه خپل شکست تسلیموم، زه به شکست خورم وایي. او که علما مې زرم راغه په مقابل کې، ګارنټي در کوم چې زه به پې غالبه کېږم، ځکه چې دوی کومه خبره کوي زه جواب ورکوم، زه به په دلیل ورکوم، او عالم دلیل مني، پوهېږي پې. هغه له الله دا بصیرت ورکړی، هغه له الله کمال ورکړی د حق د قبلولو او علمي بصیرت په بنیاد خبره پیژني چې خبره سمه ده. دې وجې نه زموږ د سلفو باره کې اکثر تاسو ګورئ واقعات راځي، خپلو شاګردانو سره بحثونه کړي، یو میاشت، دو میاشتې په یو مسله کې، او استاد شاګرد ته غاړه اخره کې ایښې ده چې بس تا خبره صحیح ده او زما خبره خطا ده. ولې په دغه خلکو کې حق طرف ته انابت دې ته چې کوم طرف ته حق تاویږي ته هغه طرف ته ځي. دې وجې نه موږ دا وایو الحمدلله دا د ځان ښودنې دپاره نه کوم دا خبره، قسم بالله دا زموږ طریقه ده، په قسم سره مې درته ویل. یو دیوبندي عالم که حق خبره وکړه، په دې سر سترګو یې منو او دعا ورته کوو چې الله دې اجر درکړي، دومره ښایسته خبره دې کړې ده، موږ پرې خوشحالېږو. یو بریلی دې حق خبره وکړي، موږ چا سره پارټي بازي او فرقه پرستي نه کوو، موږ ورته دعا کوو الله دې اجر ورکړي، یاره دا خبره بالکل ټیک وکړله. په موږ پسې به ټول عمر کنځلې هم کړي، خو د دې خبرې به تایید کوو، دا زما د حق تقاضا ده چې زه به د دې خبرې ته سمه ویم چې دا خبرې صحیح ده، ګوره دا خبرې ټیک ده، دا خبرې حقه ده. ما ته که کنزل کړی دی او که ما سره اختلاف دی په خپل ځای، خو دا خبرې صحیح ده، دا خبرې ټیک ده. داسې که هره فرقه ده هرې ډلې سره که تعلق ساتي، خو چې خبرې د قرآن او حدیث مطابق ده موږ یې تایید کړو. دې ته ویلی کېږي انابت. انابت دې ته وایي چې کوم طرف ته حق تاویږي ته ورپسې حقه طرف ته تاویږه او هغه راخله. بس موږ د حق متلاشیان یو، حق چې دی په هغې پسې ورتګ پکار دی، او د دې په قبلولو کې ضد او عناد دا نه دی پکار. نو ګوره دا حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي بعضې وخت کې به داسې کسي چې ته به په حقه مې هغه سره بحث مه کوه، زه درله ګارنټي در کوم جنت یو اړخ کې به الله دله بنګله درکړي. مانه خپل وخت مه ضایع کوه، خپل صلاحیتونه په داسې خلکو باندې مه ضایع کوه